رسالت نه مخکې د اسلام د راتلو نه مخکې او بیا د جزیرة العرب حالاتو ته توجه وکړي د قرآن له نزول نه وروسته چې له قرآن له نزول نه مخکې د هغوی کوم حالت و په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ عبادات یې څنګه ول اخلاق یې څنګه ول علم و تمدن ترقي پیشرفت یې څنګه و د قرآن له نزول نه مخکې څنګه عزتمند زه د خلاص بیان درته وایم د قرآن له نزول نه مخکې د جزیرة العرب ټولنې ته جاهلي ټولنه ویل کېږي هغه د جاهلیت ټولنه وه هغه د ناپوهي ټولنه وه په خپله قرآن وایي افحکم الجاهلیت یبغون آیا دوی هغه د جاهلیت حکم غواړي کوم چې له اسلام نه مخکې ولو ومن احسن حکما څوک به ډېر ښایسته په اعتبار د حکم د فیصلې هغه قوم لري چې هغوی ایمان لري نو له قرآن نه مخکې چې کومه ټولنه وه هغه جاهلي ټولنه وه دا د دې علمي حیثیت د علم په بنا د تمدن په بنا د ترقي په بنا هغه جاهل خلک وایي قرآن ورته جاهلان وایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى الله زنانو ته خطاب کوي وایي او ښځو داسې ونه راوځي لکه تاسې هغه د مخکني جاهلیت په زمانه کې راوتئ د قرآن له نزول نه مخکې یعنې بې ستره بې پردې به نه راوځي اوس د علم زمانه ده د قرآن له نزول نه وروسته د تمدن زمانه ده دا یو علمي ټولنه ده اوس به بې ستره بې پردې نه راوځي اوس به په پرده کې راوځي نو د قرآن له نزول نه مخکې د عربو ټولنې چې وه هغه جاهلي ټولنه وه دا د دوی هغه علمي حیثیت د دوی اعتقادي حیثیت د قرآن له نزول نه مخکې جزیرة العرب خلک هغه مشرکین ول د کاڼو د بوټو د تیږو د دې عبادت یې کول په خپل لاس پیدا کېږي له لرګي نه له مسو له اوسپنې له یو شي بل شي نه بت جوړ کړو ورته به سجدې کولې د الله تعالی په کور کې په بیته کې په بیت الله کې درې سوه شپېته بوتان ګرځول هغه مشرکین ول دا د دې اعتقادي حالت د قرآن له نزول نه مخکې د دې اقتصادي حالت جزیرة العرب خلک دومره ونیول چې د هغو به په خپل بچیان خپل زمن دی د لوږې نه مړه کول قرآن جای په جای خطاب ورته کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق دا د دې اقتصادي حالت د دې سیاسي حالت په ټول جزیرة العرب کې سیاسي نظام نه و سیاسي وحدت نه و یو حکومت نه و بلکې جزیرة العرب کې ملوک الطوایفي وه کلي په کلي کور په کور بدماشانو بس د هغو حکومت و دلته یو پاچا هلته بل پاچا هلته بل پاچا لکه موږ تاسې په افغانستان کې د امارت ته راتلو نه مخکې د کابل په څلورو دروازو کې څلور پاچیان ول د افغانستان په څلور طرفو کې څلور پاچیان ول مزار کې ځان ته پاچا و په قندار کې ځان ته پاچا و په هرات کې ځان ته پاچا و دغسې ملوک طوایفي وه هلته هر چا یو څو بدماشان راټول کړي ول بس خپلې پاچې یې جوړې کړې وې ملوک طوایفي وه یو بل سره وزل الله تعالی خپل همدغه واقعیت ورته بیانوي واذکروا نعمت الله علیکم وای صحابه کرامو د الله نعمت په ځان باندې یاد کړئ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې تاسې دښمنان وئ یو له بل سره یو بل وزل فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسې وګرځېدئ د الله تعالی د نعمت د احسان د قرآن له وجې نه اخوانا وروڼه ملوک الطوایفي بلکې جزیرة العرب په خپله په سیاسي وحدت نظام نه درلود د فارس و جروم هغه په هغه وخت کې دوړو امپراتوري وې دا فارس دا د مشرکینو امپراتوري وه آتش پرست ول بت پرست ول دا داسې ول لکه نن سبا دا روسان یا ابشوروي دا ډېر ملکونه تر قبضه لاندې ول او دا روم هغه نسوارا ول هغه داسې ول لکه نن سبا دا ناټو یا لکه نن سبا دا امریکا او جزیرة العرب څنګه جزیرة العرب داسې و لکه نن سبا زموږ تاسې د اسلامي ملکونه جزیرة العرب دا د فارس و د روم د ټریننګ مرکزونه ول دا د هغوی د ټریننګ سنټرونه ول ځکه دلته سیاسي وحدت نه و دلته سیاسي نظام نه و فارسیانو چې به د خپلو لښکرو ټریننګ کول هغو به یو 10,000 20,000 عسکر بیا راولېږل راغلل په جزیرة العرب دې په یو کلي حمله وکړه په کلي کې چې به ډېر جنګیالي ول 100-200 په دې باندې به یې جنګ وکړو هغه 100-200 کسان به یې مړه کړو ښځې ماشومان به یې غلامان کړو مال و دولت به یې چورو تالا بله ورځ به رومیان راغلل هغو به د خپلو عسکرو ټریننګ کول هغو به په بل کلي باندې حمله وکړه
جزیرة العرب دا د فارس د روم ټریننګ سنټر و. لکه نن سبا په اسلامي ملکونو کې امریکایانو غربیانو روسان چې تجربې کوي هغه په اسلامي ملکو حملې کوي. کله چې کمونستانو حمله وکړه دلته ټول بمونه وسلې دي امتحان کړل په افغانستان. دا سکټ ده، دا نیپال ده، دا خوشهي بمونه دي، دا پلانۍ بمونه دي. بیا امریکایان دا د اوولي بمونه مور ده، د بمونو پلار ده، دا کروز ده، دا پلانۍ ده، هم ټول ټرېننګونه وکړل. کله په عراق حمله وکړي، کله په شام کې بمباري، کله ایران ته راکټونه وروړي، کله یمن ته راکټونه وروړي. اسلامي امت کې وحدت او اتحاد نشته. په اسلامي امت کې لکه د جزیرة العرب یو اسلامي نظام دا نشته، سیاسي وحدت نشته. جزیرة العرب په سیاسي لحاظ همداسې و، کور په کور جنګونه و، دشمني وې. واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء، کله چې تاسو دشمنان وو. دا د دې سیاسي حالت ده. د دې اخلاقي حیثیت په اخلاقي لحاظ باندې د قرآن له نزول نه مخکې عرب دومره په اخلاقي لحاظ باندې کمزوري خلک ول، په فحشا باندې، په قتل باندې، په غارت باندې، په زنا باندې، په دې به فخر کول. داسې مجلس به جوړ شو، بس یوازې به یو شاعر راغی، هغه به ویل ما دومره قتلونه کړي دي، دومره مې زناګانې کړي دي، دومره مې چور کړی، دومره مې طلاق کړي، پلار مې داسې لوی قاتل و، نیکه مې داسې بدماش. په دې به دوی فخر کول. تاسې ورسې د عربو د جاهلیت کې وخت شعرونه راواخلئ. د دې یو مشهور شاعر د امرؤ القیس نبی اسلام لقب ورکړی الملک الدلیل، لوی ګمراه پاچا. هغه یو شعر وایي مثلک حبلا قد تركت ومرضعي فألهيتها عندي تمائم محللي إذا ما بكت من خلفها تحولت فنصفها من تحتي ونصفها لم تتحولي. دا ظالم خپل دی یو ناقصه کوي چې زه داسې یو ښځې ته ورغلم، داسې مې زنا وکړه، داسې مې فحشا وکړه، هغه قصې بیانوي. سړی د ترجمې له ویلو نه شرمېږي، دی فخر کوي. یو بل شاعر وایي اذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وإن كانوا غضابا. وایي موږ داسې بدماشان یو، کله چې باران وشي د خلکو ځمکې فصلونه زرغونه شي، موږ ورسو ورې کډې وزې چورو، موږ هلته اوښان پسونه چروو. خلک ډېر غوسه وي ځکه د دې فصلونه، د دې باغونه، د دې چمنونه وي، خو موږ ته چې ویلی نه شي، موږ داسې بدماشان یو. رعیناه وإن كانوا غضابا، موږ وزې چروو، دوی ډېر غوسه وي. دا د دې اخلاقي حیثیت. کورنۍ ژوند یې دومره خراب و چې ښځه دې ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېدله. په لور باندې، په خور باندې، په دې باندې وشرمېدل. لورانې به ژوندۍ په خاوره منډلې. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کله چې د هغه نجلۍ نه پوښتنه وشي چې هغه زنده به ګور ده، ژوندۍ په خاوره منډل شوې ده، چې أي ذنب قتلت، دا ته یې را په کومه ګناه مړه کړې؟ ته خو نه قاتله وې، نه ظالمه وې، نه غاصبه وې. دا 2 ساعته، 1 ساعت دې پیدا کېدو ووتل، 10 منټه دې پیدا کېدو ووتل، اوس یې په خاوره ومنډلې. دې په کومه ګناه مړه کړې؟ بل ځای الله تعالی فرمایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وایي کله چې یو مشرک ده، یو جاهل ده، خبر ورکړل شي په لور باندې، ظل وجهه مسودا، دا مخ یې تک تور شي، وهو كظيم، دی له غوسې نه ډک وي چې دا لور مې ولې پیدا شو. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، له خلکو نه پټ پټ کېږي له وجې د هغه بد خوشخبري نه چې دلته راغلی. دلته چې کوم بد خبر راغلی چې د لور خبر ده، د هغې له وجې نه له خلکو نه پټ پټ کېږي. له ځان سره وایي أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. دا لور سپکه ذلیله مزدوره نوکره غوندې وساتم، أم يدسه في التراب، که دا بخار ومنډم. دا عزتمندو د عربو له اسلام نه مخکې حالت ده. تاسې بیا لږ پام ورته وکړئ. په علمي لحاظ یو جاهله ټولنه وه، قرآن هغې ته د جاهلیت زمانه وایي. په اقتصادي لحاظ دومره غریبانو چې بچیان یې ورکول. په سیاسي لحاظ سیاسي وحدت، سیاسي نظام پکې نه و، بلکې د فارس د روم ټریننګ سنټرونه وای، د غریبانو د فارسیانو ټریننګ سنټرونه وای. په اعتقادي لحاظ مشرکین ول، بت پرست ول، د الله په بیته کې 360 کال کوزي ول. کورنۍ ژوند هغه دومره خراب و چې ژوندۍ لورګانې په خاورو منډلې. ښځې هلته عزت و شرف نه درلود.
په اخلاقي لحاظ، په فحشا، په قتل، په ظلم، په وحشت، په دې وخت افتخار کوي. دا د دې له اسلام نه مخکې حالت ده. کله چې قرآن نازلېږي، کله چې د هدایت کتاب نازلېږي، کله چې د هدایت اسلام، د هدایت دین، د هدایت نبی راځي، هغه د جاهلیت زمانه، هغه د عالمیت په زمانه باندې بدلېږي. لکن صحابه کرام جوړېږي. صحابه کرام په هر لحاظ لوی علما وو، په حدیثو کې لوی علما وو، په تفسیر کې لوی علما وو، په اخلاقو کې لوی علما وو، په نظامي ټریننګ او تخنیک کې لوی علما وو. داسې په نظامي چارو کې لوی علما وو چې فارس دې هم شکست ورکړ، روم دې هم شکست ورکړ. په نظامي لحاظ هغوی دومره پیشرفت وکړو لکه نن سما چې موږ تاسو د کفارو وسلو، آلاتو، ترکیبونو، تخنیکونو، راکټونو ته حیران وو. هلته به د صحابهو تخنیک ته فارس روم حیران وو. امپراتوریو ته شکست ورکړ. هغه امپراتوري چې موږ تاسې نوم په بې ادبي نسو اخیستی، هغو شکست ورکړو، هغه ځمکې ځینې فتح کړې. دا د جزیرة العرب علمي حیثیت